هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د لړم 15مه نیټه ده چې د 2025م کال د نومبر له 6مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ د تضاد الجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. ازبکستان د بلخ لارې د افغانستان تازه میوې او سبزیجات روسیې، چین او هند ته صادروي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د 1404 کال د غنمو د تولید ارقام خپاره کړي دي. افغان سوداګري د ترانزیتي لارو بندېدو له امله ځنډېدلې. او د امریکا په کینټاکي ایالت کې د بار وړونکې الوتکې د لوېدو پیښه کې 7 کسان مړه شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. ازبکستان د بلخ لارې د افغانستان تازه میوې او سبزیجات روسیې، چین او هند ته صادروي. د بلخ والي او د ازبکستان د سرخان دریا ولایت د مسؤلینو ترمنځ د دوه اړخیزو هوکړې له مخې ازبکستان به د افغانستان تازه میوې او سبزیجات واردوي او د هوایي دهلیز لارې به یې روسیې، چین او هند ته صادروي. د بلخ ولایت مقام د رسنیو دفتر ویلي چې د سرخان دریا والي د افغان سوداګرو له توکو د پیرلو او ګډو صادراتو د پیاوړتیا لپاره هم چمتووالی ښودلی. نوموړي ویلي خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی، هر چا چې ستاسې پر مخ دروازې وتړلې، موږ به د افغانستان او د افغانانو ترڅنګ ودرېږو. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د 1404 کال د غنمو د تولید ارقام خپاره کړي دي. د دې ادارې په وینا سږکال په ټول هیواد کې شاوخوا 4.45 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي چې له ډلې 4.13 میلیونه میټریک ټنه اوبیز او 404,000 میټریک ټنه للمي غنم دي. تر ټولو ډیر غنم په کندوز، هلمند، هرات، کندهار او فراه ولایتونو کې تولید شوي، خو د وچکالۍ او د بازارونو د کموالي له امله د غنمو کرنیزه ساحه د تیر کال په پرتله کمه شوې ده. یاده اداره وایي سږکال هیواد کې شاوخوا 6.8 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا وه، خو د تولید له مخې 2.33 میلیونه میټریک ټنه کموالی لیدل کېږي. افغان سوداګري د ترانزیتي لارو بندېدو له امله ځنډېدلې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو له تړل کېدو وروسته د افغان سوداګرو شاوخوا 8,000 کانتینرونه د پاکستان په بندرونو کې بندي پاتې دي. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د سوداګرۍ او پانګونې خونې له غړو سره په لیدنه کې د یادو ستونزو د حل لارې څېړلې دي. په ناسته کې سوداګرو ویلي نږدې 8,000 وارداتي توکو کانتینرونه او شاوخوا 8,000 تش صادراتي کانتینرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ بندي پاتې دي. د سوداګرۍ خونې استازو له حکومته غوښتي چې د پاکستاني لوري سره د حل لپاره خبرې وکړي او د بدیلو ترانزیتي لارو د پرانیستو هڅې چټکې کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر پر دې ټینګار کړی چې د سوداګریزو ستونزو د هواري او د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅې روانې وي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا په کینټاکي ایالت کې د بار وړونکې الوتکې د لوېدو پیښه کې 7 کسان مړه شوي. د امریکا په کینټاکي ایالت کې د یوې بار وړونکې الوتکې د لوېدو له امله د مړ شوو کسانو شمېر 7 تنو ته لوړ شو. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې دغه الوتکه د پورته کېدو پر مهال لوېدلې او له کبله پراخه ولګېدنه رامنځته شوې ده. د کینټاکي ایالت چارواکو ویلي چې ښایي تلفات نور هم زیات شي.
دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه تر بیا که وختونه لویه لامل شه.